ملا یعقوب پاکستان ته خپل زور ښکاره کړ. د تورخم د جنګ وروستي جزئیات څه دي؟ ملا عبدالغني برادر تازه څه پیل کړي او پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر څه دی؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې دا د دوو خواو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نښتو په دوام کې بللې چې هر څه موده وروسته کیږي. خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبې د ورځې نښته یوه ورځ وروسته له دې پیل شوه چې د طالبانو حکومت د تورخم لار بنده کړه او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. ځینو ورځپاڼو د پاکستاني مطبوعاتو په قول کښلي چې طالبانو وروسته له دې د تورخم لاره بنده کړه چې پاکستانی پولیساتو یوه افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بیوه اجازه ورنکړه چې له تورخمه پورې وځي. ورځپاڼې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې ده. خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وايي په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جورسلم پوسټ ورځپاڼه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په تیرو 5 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بولي. ورځپاڼه د شنونکو په قول وایي د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترینګلی شي. جورسلم پوسټ له دې لیکنې سره چې سرلیک یې دی په پاکستان کې زیاتېدونکی تروریزم ممکن سیمه نام نه کړي د یو شمېر ویجاړونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورځپاڼې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمېر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په 440 بریدونو کې 140 تنه وژل شوي او 254 نور ژوبل شوي دي. میډل ایسټ مانیټور خپرونې لیکلي د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پر دغو پوځي اډو په سلګونو میلیون ډالر لګېدلي چې یوه بیلګه د کابل په شمال کې د باګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 100 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده.